کمال ناصر اصولی د پاکستان د سفیر شیطانی څیره رسوا کړه. اصولی ته د پاکستان سفارت څه ویلي او دا چې د سفارت د استخباراتي مرکز جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اصولی لیکلي رئیس معین او وزیر خو به شي خو دا ولس درنه د هیواد دولت او ولس د برم او عزت ساتل غواړي. یو وخت ولسي جرګه کې 2 وکیلان راغلل، راته یې ویل چې د پاکستان سفارت کې سفیر زموږ نه غوښتنه کړې چې اصولی یو وار د ځان سره راولئ ترڅو ورسره خبرې وکړو. ما ومنله د 2 وکیلانو سره چې نومونه یې ښه نه دي چې ویلي کم کاټې پروان کې د پاکستان سفارت ته لاړم. لومړی موږ د سفیر سره عمومي ناسته لرله، د محصلینو د تګ په اړه عمومي بحث وشو. کله چې ناسته پای ته ورسېده د سفیر د دفتر څخه رخصت شولو. د دهلیز عمومي دروازه کې یو نفر چې په سفارت کې کار کوو چې د برکې تخلص یې کاوه راته مخ کړ چې اصولي صاحب یو چای را سره زما دفتر کې وسکه، لږ خبرې لرم. ما ویل چای کې بوره راکوي که زهر؟ وی خندل. وای پښتون یم، اعتبار کولی شي. 2 نورو وکیل صاحبانو وویل مونږ سګرټ سکو، ته چای وڅکه خبرې وکړئ، مونږ انتظار کوو. د برکي دفتر ته لاړو. وی پوښتل چای که کافي؟ ما ویل چای راکړئ. نوموړی لاړه چې چای راوړي. ګورم د 2 نفرو شخصي لباس کې دفتر ته رادننه شول. روغبړ یې وکړ او ځانونه یې سیاسي کارکوونکي د سفارت معرفي کړل. په اردو یې خبرې کولې، یعنی پنجابیان وو. ماته یې مخ کړ. وی ویل چې اصولي صاحب تاسو ولې د پنجاب خلاف خبرې کوئ؟ ما ویل شته ځینې داسې مسایل چې تاسو د نورو حقوق د پښو لاندې کوئ، نور ژوند کولو ته یې نه پرېږدئ، دهشت خوروئ. وی ویل هغه څنګه؟ ما ویل ګورئ، داخل د پاکستان کې سیاسي واکمنان په حقیقت کې تاسو پنجابیان یاست. د پښتنو او بلوچو څخه مو په مکتب کې ژبه، کلتور او تاریخ اخیستی. په ځای د دغې چې حقیقت ورته بیان کړئ. د احمدشاه بابا، د میرویس نیکه، خوشحال بابا، رحمان بابا او پاچا خان تاریخ ورته مکتب کې ولولئ. تاسو د جناح تاریخ ورته لولئ او ژبه مو هم پرې هیره کړئ. اردو باندې تدریس کوئ. همسایه‌ګانو سره هند ته د دهشت خوروئ. افغانستان کې د نظامونو مقابل کې مخالفین ورته ساتئ، وسلې ورکوئ او حتی پنجابیان د تاریخ په اوږدو کې جنګ ته رالیږئ ترڅو افغانان هوسا ژوند ونه لري. ډیر بحث مو وکړ. آخر د دغو 2 نفرو پنجابیانو راته وویل چې تاسو کابل کې ولې د پښتونستان څلور لارې د پښتونستان په نوم نومولې، ولې د ډیورنډ کرښې مسایل راپورته کوئ؟ نو هیله مو د افغان مشرانو دا ده چې د دغې دعایې تیر شي. اسلام آباد ته مه ګورئ، ګنې افغانستان به د ښې ورځې څښتن نشي. افغانان په خوارو زار وي، همداسې به نظامونه چلنجوو. او ما ورته ډیر څه وویل، خو یوه خبره مې زیاته کړه چې دا سیاسي نمایندګي نه ده، دا د پنجاب استخباراتي مرکز دی. او راووتلم. د سفارت راووتلم. 2 ساعته بعد د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین راته زنګ وکړ چې سفارت ګیله کوي چې گویا تاسو دوی ته اخطار ورکوئ. هیله یې وکړه چې ورشم وزارت ته ورغلم. زمانه وزیر خارجه هیله وکړه چې دا خبره میډیایي نه کړم، وخت حساس دی، نور جنجالونه به زموږ برنامې ناکامې کړي. د دولت خبره ما د هیواد لپاره ومنله او رسنیزه مې نه کړه. اوس وینم چې همغه د استخباراتو د مرکز نمایندگان په کابل کې زموږ په ادارو کې ګرځي. د افغانستان امارت اسلامي هیله لرم چې د دغه سفارت د سفیر او کارکوونکو په ورتګ د افغانستان امارت اسلامي مختلفو دولتي ادارو ته بندیز ولګوي. دا مو مسلم حق دی. د هیواد او د افغانستان امارت اسلامي برم او عزت وساتئ. درنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو کومنټ کې را سره شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.